کوم ګران کتونکو یو ځل بیا ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن د یو نوې ویډیو سره نن په دې ویډیو باندې خبرې کوو چې د برازیل هیومانیټیرین ویزې یعنی بشري ویزې دا څه دي، قوانین یې څه شی دی، څنګه اپلای ورته کولی شو. مخکې چې دی څه حساب نو په دغه باندې خبرې کوو. نو راځو ګایس لږ څه تغیرات چې دی اوس د نن سبا ورځو کې تقریبا ډېرې ورځې نه لږې ورځې کېږي چې د برازیل په ویزو یعنی بشري ویزو کې چې دی تغیرات راغلي دي. مخکې چې و هم یو ځل اعلان شوي وو تقریبا چې د زیاتو خلکو ورته اپلای وکړل. هغه کسان چې واجد شرایط وو هغوی لاړل او ما چې دی هغوی سره چې دی د هر څه میسیج او یا د هغوی ټول معاملات د ایمیل له طریقه ترسره شولو او تقریبا چې دی همدغه کم نهادونو چې ته یې اوس وظیفه ورکړې ده دوی هم چې دی یو څه وخت مخکې چې دی یو څو نفره تقریبا 13 نفر شاوخوا دوی چې دی هم ولیږلي دي د همدې طریقې نه. نو هغه کسان کوم چې په یعنی مطلب واجد شرایط دي نو هغو ته بشري ویزې چې دی څنګه موږ کولی شو اپلای وکړو بشري ویزې ته، او کوم واجد شرایط یعنې مطلب کوم شرایطونه باید موږ پوره کړو، په کوم اصولو باید برابر یو تر څو دې ته اپلای وکړو. نو راځو چې دی مخکې چې دی د یو بل ویب سایټ و چې هغې د هغې له ترونه چې دی خلکو بشري ویزې د برازیل ته اپلای کوله او هغه چې دی اوس فعلا کار نه کوي، یو څه وخت دپاره خلاص شوی او بېرته بیا بند شولو. اوس فعلا چې دی هغه سوچ ختم شوی. اوس برازیل چې دی یو دوه نورو نهادونو ته چې دی دا وظیفه ورکړې ده تر څو چې دی د کم کسانو چې ژوند یې په خطر کې وي یا ضرورت لري چې دی د بشري ویزو ته او په واجدو شرایط باندې اوسیږي نو دوی ته اوس دا وظیفه ورکړې تر څو دغه موضوعګانې وڅېړي او تر څو چې دی که کس مناسب و نو هغوی چې دی بیا هغوی ته چې دی ویزې ورکول کېږي. پروسس یې داسې دی چې لومړی تاسو چې دی اپلای کوئ دی دغه نهادونو ته اپلای کوئ ډایرکټلی تاسو چې دی د برازیل د حکومت ته نه کوئ بلکې تاسو لومړی چې د خپل نهاد دغه چې دی د عریضه یا مطلب درخواست چې دی دغې نهادونو ته یې کوئ. دا نهادونه به ستاسو موضوع څېړي، ستاسو ډاکومنټ حساب کتاب څېړي، هغې نه پس چې ته واجد شرایط وي او په اصولو برابر وي نو دوی تا سره چې دی اړیکه نیسي. هم د ایمیل هر کار چې کېږي د ایمیل له طریقه کېږي. نو راځئ دغه د دې ترتیب درته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دی تاسو دې بشري ویزو ته اپلای وکړئ. را به شي ګوګل به خلاص کړئ، ګوګل کروم او به لیکئ چې دی برازیلیان هیومانیټیرین ویزا دا به ولیکئ. اما تاسو فقط برازیل هیومانیټیرین ویزا ولیکئ هم صحیح دی. راځي تاسو ته بس را به شي دې باندې به کلیک وکړئ یعنې انټر به یې کوئ. دا لومړی کوم ویب سایټ چې راځي همدغه ویب سایټ دی. تاسو په دې لومړي باندې کلیک وکړئ چې غلط باندې کلیک ونه کړئ. که غلط باندې کلیک وکړئ نو تاسو له بیا صحیح ځواب نشي ترلاسه کېدلی. یا تاسو وګورئ gov.br دغه ویب سایټ دی، دغه باید یاد ولرئ، لوګو یې هم یاد ولرئ. په دې باندې به تاسو چې دی کلیک کوئ نو دا چې دی اصلا د برازیل هغه ویزې کوم چې افغان سټیزنشپ ته سټیزنس ته ورکوي نو هغه بشري ویزو دغه سایټ دی. نو که چېرته دلته یې نشي کولی نو تاسو کولی شئ د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به هم تاسو دغه لینکونه پیدا کړئ. ښه نو په تاسو چې په دې باندې کلیک وکړئ ما ته چې دی دغه ساده دې سکرین ته موږ راولي. نو کله چې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو له به دا سکرین ښکاره شي. هغې نه پس چې دی دغه سکرین که چېرته په پرتګالي ژبه باندې و نو تاسو به راځئ او انګلیش ته ټرانسلیټ به کوئ. ټرانسلیټ ټو انګلیش باندې به کلیک کوئ، دا به وژباړل شي. اوس تاسو ګورئ لومړی دلته موږ ته ټول انفارمیشن راکړي دی کوم چې په 2024 کال کې کوم پروسس اعلان شوی او مخکې چې منګه بشري ویزو ته مطلب چې دی ورکو خلکو ته نو هغه کم کسان چې ورته اپلای کړي او دوی ترسره کړل هغه کار او کوم چې مطلب چې دی دغه واجد شرایط نه هغه ختم کړل نو تاسو چې دی دلته هغه مطلب پروسس ختم شوی دی. اوس دلته نوې اعلامیه چې دوی دلته خپره کړې ده ګورئ دلته چې دی هغه کسان چې کوم په افغانستان کې اوسېږي دوی چې دی اصلا بشري ویزو ته ضرورت لري نو دوی چې دی اوس د بشري ویزو لپاره چې دی 2 هیومانیټیرین انسټیټیوشن یې جوړ کړي دي چې تاسو کولی شئ خپل اسناد مو دې ته ولېږئ او هغوی به ستاسو موضوع وڅېړي او تاسو بیا چې دی د برازیلین ګورنمنټ چې دی هغوی سره تاسو چې دی کوم چې تاسو ته سیستم برابري یعنې کوم تاسو که چېرته په بشري ویزا برازیل ته لاړ شئ دوی هلته تاسو ته څه کوي، دوی تاسو ته چې دی سرپناه درکوي، د ځای اوسېدلو سیستم برابروي، وظیفي سیستم هم برابروي، غذا درته هم برابروي، همداسې صحت یعنې مطلب د بیمې حساب اوسېږي او که نور خدمات وي ټول دلته تاسو ته چې دی برابرېږي دلته. نو دی هغه دی اوس چې دی تقریبا یو څو ورځې کېږي چې داسې 13 ورځ چې دی بعضې ویب سایټونه خلاص وي بعضې بند خو راځو په همدې باندې خبرې کوو کار کوو. نو تاسو چې کله دا پروسس مو ترسره کړلو
نو راغې نه پس به بیا چې دی هغه اعلامیه دی تاسو ټول دا معلومات لوستلی شئ. د هغې نه پس چې دی بیا موږ سره ګورئ هغه دوه انسټیټیوشن چې دي که نه هغه دغلته دي. یو د پناهګاه په نامه باندې دی چې دغه لینک دی او بل ورسره چې دا د انسټیټیوټ چې دی په پرتګالي ژبه باندې لیکلی دی دا نو چې دی د مطلب یو بل نهاد دغه دی. نو دغه دوه نهادونه فعلا شته دی، امکان لري وي نور هم چې دی په راتلونکي کې اضافه شي. نو د دې مخکې د دې چې زه په دې باندې کلیک وکړم او دې ته اپلای وکړو راځئ دلته ګورئ که چېرته تاسو چې دی د مخکیني دغې په هکله معلومات غواړئ یا هم د دې په هکله چې کوم کرټیریا لري کوم شرطونه لري څه دې ځای کې کلیک کولی شئ مالومات یې د دې ویب سایټ نه ترلاسه کولی شئ. نو هغه ویب سایټ دغه دی تیار دلته دا بیا په پرتګالي ژبه باندې دی او تاسو انګلیسي ته ژباړلی شئ. ګورئ دا پرتګالي ژبه ده نو انګلیسي ته وژباړئ. دلته کوم معلومات چې تاسو سره دی کومه څه موږ کولی شو دې ته مطلب ګډون به دې وکړو نو تاسو یې کولی شئ دې ځای کې دا معلومات ولولئ. نو دا هغه ویب سایټ دی کوم چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دا راخلاص شي. ما مخکې ځکه خلاص کړي دي چې تاسو مطلب هلته انټرنیټ ضعیفه دی نو په دې خاطر چې دی تر څو ویډیو اوږده نه شي. کم کسان چې مخکې اپلای کړي وو کولی شي د دې ځای نه خپل هغه راپور لیدلی شي چې څه شوي وشو نه شولو. نو دا ټول معلومات اما پښتو دغه فارسي معلومات هم دلته کتلی شي. که پښتو کې ستونزه اوسېږي دا کې انګلیسي کې نو تاسو کولی شئ دلته پښتو دغه فارسي اما که پښتو ته یې ژباړئ که په انګلیسي په فارسي دې باندې مشکل لرئ نو راشئ ټرانسلیټ ټو انګلیش باندې کلیک وکړئ او په دغه درې ډاټ باندې کلیک وکړئ چوز انادر لنګویج ته لاړ شئ په دغه نقطه کلیک وکړئ او دلته راشئ دې ځای کې لاندې کېوځئ او دې ځای کې پښتو پیدا کړئ. دا به تاسو ته پښتو ته وژباړل شي د سایټ ټول معلومات دلته پښتو واخلئ او وژباړل شي. بعضې سوالات چې تاسو هغه چې دی ستاسو ذهن کې شته دی نو هغه سوالونه دلته شته دی. ګورئ دې ځای کې دغه چې دی پوښتنې اصلا یو پوښتنه یې لکه داسې ده چې I am an Afghan citizen and I want to apply for humanitarian visa to go to Brazil. How can I do it؟ لکه داسې دي که نه یو پوښتنه کړې ده زه یو افغاني یم او زه غواړم د بشري ویزو دپاره اپلای وکړم او زه څنګه کولی شم دغه نو دلته یې ورته پروسس دغه کړي دي خو دا هغه مخکیني پوښتنې دي. اوسنۍ پوښتنې دا مخکینی پوښتنې وي چې اوس دا اصلا بندي شوي دي خو دوی تاسو ته چې دی بعضې شیان برابروي. خو یو خبره بله چې دغه ځای کې دوی یو مهم پوینټ ذکر کړی دی چې دلته څوک دی کم موضوعګانې دوی چې دی په خپل ځان سره چاته دا بشري ویزې ورکوي نو هغه کسان چې دغه مشکلات لري د دې له وجې ګورئ لکه دلته لیکلي چې دی don't cover issues such as domestic abuse چې دی لکه مطلب کورنۍ جنجال دی وي هغه چې دی نشي کولی چې هغه کسان چې کورنۍ مشکل لري نو هغوی چې دی نشي کولی کور کې خپل مشکل لري او دې ته اپلای وکړي نو نشي کولی. بل چې دی د صحت مطابق خبره اوسېږي یعنې ته کینسر لري د کینسر په خاطر خارج ته ځي نه دا نشي منل کېدلی دلته. بل د بیکارۍ له وجې ستا په افغانستان کې وظیفه نشته او ته هلته ځي نه دا هم نشي کېدلی. یا مطلب د بل کم شخصي یا د کورنۍ مشکلاتو له وجې یا موضوعګانو له وجې هم نشي کېدلی. دا هغه موضوعګانې چې دی په ځان سره چې دی په باره کې نیسي کوم چې تاسو یعنې ستاسو ژوند په یو هیواد کې د مطلب چې د تهدید لاندې اوسېږي یا ژوند مو په خطر کې اوسېږي یا د حکومت له طریقه اوسېږي یا د لږې مري نو داسې بعضې لکه داسې خو دا خو لکه د یعنې فقر ډېر زیات زور وکړي په هغه حالت کې چې د حل اصلا چې دا موجود نه خو ولې کې داسې کېږي چې زیاتره کسان لکه اوس زیاتره زموږ هیوادوال سره کوم کیسونه جوړوي دوی اصلا چې دی اوس خو خیر هر څه جوړ دي خو ولې دوی داسې یو کیسونه جوړوي چې اوس فار اګزامپل ما پلانکي اردو کې کار کړی دی او څه دی او دا د مشکلات دي ټول پړه چې دی په حکومت باندې ورچوي. دا یو چانس دی دغه رقم سوچ په تم کې مطلب یو سیستم به ورته برابرې بیا به حاله دلته اپلای کړي خو باید کې تا سره اسناد و شواهد باید موجود اوسېږي باید داسې نه چې د دروغو ځکه بیا هلته چې دی نشي کامیابېدلی. که چېرته یو کیس هم جوړې ته دلته کیس اچوي نو د کیس د جوړولو لپاره باید ته په دې باندې سوچ وکړي چې کم څه ضرور دی نو ټول هغه شیانو باندې باید ته دغه وکړي. خو ښه خبره دا ده چې باید حقیقت اوسېږي څه چې حقیقت وي هغه باید تاسو ذکر کړئ په دې باندې بیا ستاسو د کامیابۍ چانس زیاتېږي. نو دا هغه موضوعګانې چې د کم موضوع نه ته چې دی په دې کې اوسېږي ته بشري ویزو ته اپلای کوي چې اصلا دغه نهاد چې دی دا تاسو ته یعنې مطلب عمومي په ټول نړۍ کې چې دی تاسو هم کولی شئ د UN چې دی HCR دغه چې دی ارګنایزیشن ته ورشئ او هغې ویب سایټ ته ورشئ او هلته کوم هیواد کې چې تاسو ژوند خطر کې دی نو ټول ورته اپلای کولی شئ هغوی تاسو ته زمینه مساعدوي. نو راځم چې دی زه په پناهګاه باندې کلیک کوم لومړی دې ته زه څنګه اپلای کوم چې کله کلیک وکړم ما ته به دغه صفحه خلاصه شي. نو ګورې پناهګاه دا خپله دی خپله لوګو په حساب باندې دی ټول معلومات یې لیږلی شي. د دوی اصلا وظیفه دا ده چې دوی یو خیرات را جمع کړي خو ولې دا وظیفه هم دوی ته اوس سپارلې ده. نو
دوی ته چې تاسو کله اپلای کوئ په دې ډونیټ باندې کلیک مه کوئ، تاسو راشئ دلته او په اخره کې دې ځای ته لاړ شئ. دلته واتساپ شمیره هم شته، د واتساپ د لارې مه اړیکه نیولی شي. یوټیوب هم شته دی، همداسې چې د انسټاګرام فیسبوک دا هم لیدلی شي. بل د دې لوکیشن دی ورسره چې دی هاټ میل دی، تاسو کولی شئ سپیچ خبرې ورسره وکړئ، او دا هم چې دی د واتساپ شمیره ده. او تاسو کولی شئ خپل اسناد د دغه ایمیلونو له ترو دوی سره چې دی دوی ته ولېږئ. دوی چې دی تاسو د ایمیل له طریقه دوی ته به ایمیل کوئ، خپل معلومات په ټولو سره شریکوئ چې دغه ستونزه ده. نو د دې نه پس چې دی دوی تاسو د ایمیل په طریقه باندې، نو د دې ځای نه فقط دغه ادرس راواخلئ، دوی ته خپل معلومات ورسره شیر کړئ. نو که چېرته دا تاسو چې کله خلاص کړئ دا به چې دی په پرتګالي ژبه باندې اوسېږي، نو بیا هم درته وایم چې دا به تاسو ترجمه کوئ، د دې ځای نه انګلیش ټو پښتو یې کوئ، دغه ټرانسلیټ ټو پښتو یې کوئ، که په انګلیسي او که کوم یو باندې ترجمه کوئ. دلته بیا د دوی ته خپل یوټیوب لري او د هغې معلومات هم دلته شته، تاسو کولی شئ دا ویډیو وګورئ. دا د دوی هغه کوم کارګردګي چې دی د هغه د دې په خاطر چې دی دلته تاسو ته اپلای کړې ده. راځم بل چې دی د دوی هم د هغه له طریقه دی تاسو دې نهاد ته کولی شئ اپلای کړئ، اسناد ولېږئ. دوهم موږ سره چې دی یو بل لغه دی، داسې وګوره آیم ریفیوجیز انسټیټیوټ دی، دا مطلب د مهاجر یو انسټیټیوټ یو نهاد دی. تاسو کولی شئ که په دې باندې کلیک وکړئ نو موږ ته دغه صفحه خلاصېږي. دې ځای کې دلته ټول معلومات دلته دوی د خپل د ویب سایټ په هکله معلومات ورکوي، خو دلته نه، تاسو په څه کوئ کانټاکټ باندې کلیک وکړئ. دلته په دې په کانټاکټ باندې کلیک وکړئ، هغې نه پس چې تاسو یو بلې صفحې ته بوځي، دې صفحې ته تاسو راولي. تاسو به دلته څه کوئ، دلته به تاسو چې دی لکه دې ځای کې لومړی موږ نه نیم غواړي، دلته به خپل نوم او تخلص ورته ولیکئ. زه دغې باندې کلیک کوم تر څو اپډیټ شي په اسانۍ سره. بل تاسو له به دغه کار نه کوئ، ګورئ دې ځای کې دا 039 دلته هغه کوډ به لیکئ تاسې حتما، یعنې چې دا ضرور دی. ګورئ که چېرته زه دا خالي پرېږدم ما ته به میسج راکوي، یعنې دا ضرور دی اصلا چې تاسو باید دا ترسره کوئ. نو د دې لپاره چې دی تاسو ولیکئ 039 د افغانستان کوډ ولیکئ داسې، او هغې نه پس دغه ځای چې دی هغه ځای دی کوم چې تاسو دلته خپله عریضه هغه میسج هغه پیغام لیکئ، درخواست لیکئ. دا درخواست به ټول دلته لیکئ چې په کوم اصولو ته دې ته اپلای کړئ، څه مشکل دی، د ژوند دی ولې په خطر کې دی، نو هغه کوم کیس چې د برابر کړی دی، نو ته غواړې برازیل ته لاړ شي، د هغې په ترتیب باندې دلته خپله عریضه حساب کتاب لیکلی شي. نو خپل معلومات ټول دلته ولیکه چې ولې ته غواړې بشري ویزا. نو دوی بیا څه کوي، دا ستا دغه موضوع ګوري او هغې نه وروسته تاسو سره چې دی بیا د ایمیل له طریقه باندې مطلب تاسو سره چې دی اړیکه نیسي. ته به راشي دې ته به چک واچې او په سینډ باندې به کلیک وکړي، سینډ ټو دې ته به چک واچې او سینډ ټو باندې به کلیک وکړي، نو ستا اسناد به هغوی ته ورسېږي. نور د دې نه پس چې دی ته بیا د دوی سره که اړیکه نیسي ته، نو هغې دپاره به بیا چې دی ته په ایمیل ته به ځې، جیمیل ته، او جیمیل نه به چې دی ته خپل هغه د سپم په برخه کې ځای ته تاسو ته ایمیل راځي، یا هم چې په انډیکس کې راځي. نو عمل ته به لاړ شي، د هغې ځای نه به ته ورسره چې دی نور ټول څومره اسناد چې دنه غواړي، څه پوښتنې کوي، او د انټرویو خبره چې بیا راځي، نو ته بیا دا مغزنې کولی شي. زیاتره وختونو کې انټرویو ته ضرورت پیدا کېږي، او انټرویو تاسو سره چې دی په اسلام آباد کې کېږي، چې د افغانستان کې خپله دوی امبیسي نه لري، نو په دې خاطر دوی هلته د هغې دپاره زیاتره چې دی هلته لیږي. نو تاسو هلته بیا تاسو ته ټایم مشخص کېږي. په تېره ویډیو کې یو بله ویډیو ما اپلوډ کړې ده، په هغې چې دی کوم سفارت چې دوی هلته لري، یا تاسو په افغانستان کې د ویزا اخلئ، د برازیل ویزا اخلئ، او ویزا چې دی هغه مطلب تاسو بشري ویزا نه اخلئ. پر اگزامپل تاسو هلته د کار دپاره یا د سیاحت لپاره ځئ، نو د هغې لپاره چې تاسو ځئ، نو تاسو به بیا چې دی اپلای کوئ. د هغې ویډیو مې چې دی تېره ویډیو اپلوډ کړې ده، هغه لیدلی شي. د هغې نه په ایسته که چېرته تاسو بیا هم چې دی که به بشري ویزو تاسو سره چې دی مطلب بشري ویزو ته مو اپلای کړې ده، او تاسو د انټرویو لپاره سلیکټ شوي یاستئ، نو تاسو به چې دی د پاکستان هېواد هلته به ځئ، اسلام آباد، هلته د دوی امبیسي د سفارت دی، هلته تاسو سره بیا انټرویو کېږي. نو هلته بیا هغې ځای نه وروسته چې دی کله چې تاسو دوی چې دی هلته بوځي، نو د دوی ټول هر څه مصرف یې په تاسو د هغې باندې چې دی په هماغې ارګنایزیشن باندې دی، ځکه خیرې دي، یعنې مفت دي دغه ویزې. هغوی ستاسو موضوع ګوري، تاسو ته سیستم برابروي، نو د هغې نه وروسته چې دی هلته بیا کوم ستونزې وي، نو هغې ځای کې د غذا مشکلې هر څه بیا چې دی دغه نهاد په ځان مني. نو دا چې دی د اپلای دی، تاسو کولی شئ د دې ویب سایټ د دغې کانټاکټ نه استفاده وکړئ، او د دې بل د فناګاه ویب سایټ چې دی د دې لاندې دې ځای کې انفارمیشن دی. نو خلاص موضوع همدغه ده، تاسو د دې ځای نه خپل اسناد دوی ته ولېږئ. هغې نه پس دوی تاسو ته بیا ایمیل کې هغه ایمیل ته یې وګورئ، ایمیل ته په منظم ډول جواب ورکړئ. اسناد نه غواړي، باید اسناد مو چې دی ټاپول لري، یا پر اگزامپل او یا هم کومه دعوه چې تاسو جوړه کړې ده، یا مو کیس اچولی دی، هغه کیس ته چې دی باید ښه په کومه څه کیس مو چې کړی هماغه ځای باید وچلوئ، نو ستاسو د کامیابۍ چانس بې زیاتېږي. نو مننه. که چېرته چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ تر څو داسې نورې ویډیوګانې هم تر تاسو در ورسېږي. کم اپډیټ معلومات چې راځي، نو نیکسټ ټایم انشاءالله موږ به تاسو سره شریکوو. مننه د لیدلو.